مهدی صاحب زمانہ کې با یو لوی کافر او ظالم بادشاہ دی دجال یهودی دی او جادوګرم دی او کاهنم دی او فوجي طاقتونه به ورسره وي دا به ښکاره شي مسلمانان به پریشانه شي اهل حق به ټول د عالم سري وي خدای پاک به یو دویمه علامه د قیامت د نزدېکت ښکاره کړي عیسی علیه السلام به د اسمان نه هغه د شام دمشق ښار یو جومات د جامع دمشق د هغې په مشرقي مناره شاید نور طرف ته په هغې به د سهار لمانځه وخت کې جمع او درېدو کې به راکوشي خدای پاک به د دغې عیسی علیه السلام پیغمبر په لاس باندې د یهودو هغه مشر سربراه په خپله نیزه به یې قتل کړي په اسرائیل کې او لط یو چوڼۍ ده هغه ځای کې به هغه مردار کړي د هغې نه پس هغه 40 کاله په ځمکه کې تېری او اسلامي نظام به ټول اهل کتاب یهودیان او عیسایان عام به مسلمانان شي ټول په اسلام کې به داخل شي واته حکمتونه ما تېره جمعه ویلو چې خدای پاک عیسی علیه السلام دغه وخت کې راکوزوي نو څه رازونه دي پکې چې د یهودو هغه غلطې عقیدې هغه خلکو ته ښکاره شي چې هغه مونږ وجلې دي هغه وجلې نه دي جمدې دي او ستاسو مشر به د هغه په لاس باندې ختمیږي او عیسی علیه السلام باره کې د څوک وایي هغه دغه دی مړ شو 3 ورځې پس به راوخته او د خدای زوی ورته وایي او دا خبره کوي هغه په خپله وویني هغه ورته وایي زه د خدای رسول یم او بنده یم انا عبدالله قال انی عبدالله آتانی الکتاب زه ابن الله نه یم زه د الله بنده یم او زه پیغمبر یم خو د حضور علیه السلام امتی حیثیت سره به هغه وخت تېری هغې به هم پیش او نور نښې د دې نه پس چې کله دا دجال مړ شي نو د عیسی علیه السلام په دور کې آخر کې به یاجوج او ماجوج دا ښکاره شي دا یو 2 قبیلې دي عالمان وایي د منګولیا چې کوم دغه خلک دي غټ غټ مخونه او وړې وړې سترګې دغه طرفونه دي وسطي ایشیا او چې کوم د ارمینیا او آذربایجان لاندې علاقې دي داسې معلومیږي چې دغه علاقو نه به ښکاره شي ځکه د ځمکې خلک دي څه آسماني خلک نه دي قرآن شریف کې 2 ځایه کې ذکر دی په سورة کهف کې او په سورة انبیا کې حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون دی به د قیامت نه انکار کوي دا خلک چې دا ناشنا خبرې چې دوباره به جمع کېږو او الله پاک ته به مخامخ کېږو موږ سره به حساب کتاب کېږي او جنت دوزخ دا خبرې زموږ ذهن ته نه پروزي دا خو ډېرې ناشنا دي عجیب او دا شیء عجیب او امر عجیب قیامت نه مخکې داسې عجیبه عجیبه څیزونه به ښکاره کېږي نو په خپله ډېر خلک نه مني خو چې هغه شی راشي به یې په خپله ومني دا دنیا کې عجایبات وګورئ ټلیفون پخوا چا منو چې دومره لرې د خبرې رسي په ټلیفون او دا ریډیو چې ناست د امریکا کې او ته د خبرونه اورې او په عربو کې نو دا ریډیو شو او ټلیفون شو او تار شو او دا نور څیزونه راووتل کیمرې شوې او دا ټلویزیون شو او نور دا جزونه وګورئ دا عجایبات نو دا که پخوا تا چاته وي چې د هغه ځای کس خوځي راخوځي تا ته به دلته ښکاري او چې په عربو کې خبرې کوي د خولې نه وباسي ته یې اورې نو دا چا نه منل عجایبات دي خو دنیا ته رال اوس ومنل دقه شان د قیامت د علامات هم عجایبات دي یاجوج او ماجوج دا 2 قومونه چې ډېر زیات کثرت سره وي او چې راشي نو دا سمندرونه او نهرونه او چینې د اوبه به خلاصې کړي حتی اذا فتحت یاجوج او ماجوج تر دې چې کولو شي هغه صد سکندري او ذوالقرنین رحمت الله علیه چې هغه کوم دې ته یو دیوال والی د اوسپنې د غرونو په منځ کې نو هغه طرف ته پاتې شو د ترکو شاه نو دا خلک دا به یو ځل دا دیوال اوسپړي او راخواره به شي دومره ډېر به وي چې مسلمانان به طاقت نه لري چې دې سره جنګ وکړي نو عیسی علیه السلام ته به خدای پاک وحی راولېږي چې ته
او ستا ملګري کوه تور ته لاړ شي نو هغوی به کوه تور کې پناه والي او عام خلک مسلمانان یریږي به نو هغوی به په کورونو کې او څاروي دننه کې او په خپله او په کورونو کې بند شي او په قلعو کې به او په حصونو کې به بند شي او په مکاناتو کې بس دا یاجوج او ماجوج چې خلک نه ویني دی به وایي مونږ خو د ځمکې خلک ټول ختم کړ ارسم او ډېر شور شرابه او ډېر شرپسند او ډېر مفسدین دي وهم من کل حدب ینسلون دی به د هر اوچت ځای نه داسې رازغړي را روان به خلکو باندې څوک بني خلک به د ټول پټ شي او جهاد هم دې سره نه کېږي بیا به پکې یو کس وي په یاجوج او ماجوج کې او به داسې راځئ چې اوس اسمان والا ختم کړو اسمان کې که زمونږ څوک مخالف او دشمن وي دا مخلوق خو د ځمکې مخې ته نه راوځي به ټول ختم شو دی به دا وایي نو بس بیا به داسې غشي ولي معلومېږي پخواني آلات به مې د جنګ نو چې غشي به راولي نو بس د الله قدرت دی هغه غشي به د وینو لړلې راوغورځېږي لکه سړی چې چاقو باندې چرګ حلاله کړي نو دی به هغه دغه خلکو ته ښایي چې وګورئ هغه مونږ خو ځمکې والا خلک ختم کړ نو اسمان والا مونږ خلک ختم کړ یعنې خدای پاک به په فتنه کې واچوي او د دې استدراج به یې داسې الله به یې ګیري چې دی نور روان شي نور روان نو داسې د کبر او د بدماشۍ نه ډک دي دا یو دوه قبیلې دي یاجوج او ماجوج او دا یو بادشاه دی ذوالقرنین دا د ابراهیم علیه السلام عام محققین مفسرین عالمان وایي ابراهیم علیه السلام سره ملاقات هم شو او هغې سره لاس هم میلاو کړی مصافحه د حرم شریف په مطاف کې او طواف هم کړی دی حج راغلی ابراهیم علیه السلام نو هغه سره ملاقات هم شوی دی او لاس هم ورسره میلاو کړی دی او دعاګانې یې ترې وغوښتې چې ما ته دعاګانې وکړي خدای پاک هغه دعاګانې قبولې کړي دي او الله پاک دله فتوحات ورکړي دي بعضو روایاتو کې راځي په ځمکه کې څلور بادشاهان تېر شوي چې په ټوله دنیا باندې غلبه وه او که څه بادشاهان واړه واړو نو د هغې انډر کې او د هغه دغه به یې منه هغه خبره لاندې وتي یو دوه مسلمانان دي او دوه کافران دي یو سلیمان علیه السلام او یو سکندر ذوالقرنین دا یو رجل صالح او نیک کس تېر شوي دی او خدای پاک ولا علم او فوجي طاقتونه هم ورکړو نو دا کس دی او په دې کافرانو کې یو بخت نصر دی او یو بل بادشاه دی نمرود دی دا څلور او پنځم بادشاه به مهدي صاحبي او په ټوله دنیا باندې لکه مسلمانانو دغه وایي دا به راځي رستو نو دغه یو سکندر یوناني مقدوني دی دا د عیسی علیه السلام نه مخکې و ارسطو ورسره وزیر و د هغه سره د اسلام پته نه لګي بلکې ظاهر کې کافر دی نو دې چترال کې او د غرونو کې خلک بعضې خلک د هغه د زمانې یا بعضې ملکونو کې پاتې دي هغه یوناني دی هم مسلمان نه دی او دا کم سکندر ذوالقرنین چې ابراهیم علیه السلام ورته دعاګانې کړي دي او سفرونه یې کړي دي او قرآن شریف کې ذکر دی نو دا جدا سړی دا ډېر بابرکته کس دی یو ځل د قریشو دغه مشر دی عقبه ابن ابي معیط او یو بل کس دی د قریشو دی مدینې منورې ته لاړ یهودو پسې چې زمونږ په مکه کې یو پیغمبر ښکاره شوي نبي علیه السلام یې یادو او ځان ته پیغمبر وایي نو موږ هم پریشانه یو چې څوک خبرې ومنو که نه ومنو پیغمبر دی او که نه دی تاسو د خدای کتاب هم درکړی او د هر څه نه خبر یې نو څه علامات او څه خبرې موږ ته وکړې نو کوي نو بیا به پرې موږ سوچ وکړو هغوی ورته ووایي په مدینه منوره کې د هجرت نه مخکې وي یو درې تپوسونه ترې وکړې یو تپوس یې دا وکړې د ذوالقرنین باره کې چې یو سړی و هغه مشرق طرف ته هم سفر کړی دی او مغرب ته یعنې د دنیا دا کنارې یې والې دي او فتوحات فوجي مهمات ډېر لوی د هغه باره کې چې دغه سړی څوک و او څنګه سفر یې ده تپوس دې وکړي او دویم تپوس یې ده وکړي چې پخوا څه نوجوانان تېر شوي دي ډېر نیکانو او یو ظالم بادشاه ورپسې شو اصحاب کهف او هغوی به یو غار دغه د هغې باره کې تپوس وکړي هغه بادشاه ناکام شوی دی چې دغه اصحاب کهف قصه درته وکړي او دریم د روح باره کې تپوس دې وکړي چې روح څه شی دی انسان په بدن کې دا روح
د دې حقیقت ته بیان کړه. دا درې تپوسه که ته جواب وکړو نو دا پیغمبر دی به یې ویې منې هغه پسې روان شي او که جواب یې ونه کړو نو ویې به دې نه دا به دروغجن یې الیاذ بالله. چې رالل درې واړه تپوس یې د حضور علیه السلام نه وکړو د هغې لویې قصې دي. د روح باره کې خو حقیقت نه دی واضح د هغې د پوره حقیقت نه الله خبر دی. ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی دا د خدای خاص خصوصي د هغې تفصیل نه دی راغلی. او دویم د اصحاب کهف د هغې تفصیل راغی. دا یو اووه کسانو او دا د یو ظالم بادشاه ورپسې شو نو دوی ته په غر کې پناه واخیسته زورورو نو تقریبا 309 کاله دوی په غر کې اودو او ډوډۍ چې او خوراک کې نه کو خدای پاک جمدي ساتلی دي. خدای پاک دې بغیر ډوډۍ چې سړی جمدي ساتلی شي. دا اسباب ټول د الله په لاس کې نو اسباب خو ضرورت دي او چې خدای وغواړي د اسبابو تاثیر هم ختموي او بغیر اسباب هم الله پاک هغه نتایج او مقاصد د هغه په لاس کې او په اراده سره موجودېږي. نو دا ډېر مظلوم خو خپل ایمان د حفاظت لپاره غرونو کې پناه اخیسته. او بل ذوالقرنین دی. نو ذوالقرنین داسې کس چې کوم روانکاري خلک و هغې د غرونو کې پناه کړي دي. دا مظلومانو د ظالم زور ډېر و دي په غر کې پناه واخیسته او بیا چې راووتل هغه بادشاه ختم شو او د دنیا نه مسلمانان لاړل د اردن علاقو کې. او دا بل بادشاه دا بل شان دی دا مسلمان دی او صالح دی او نیک کس د کراماتو خاوند د شریعت او د طریقت او د برکت خاوند و او د دشمنان ته دیوال و دنه دشمن تښتېده خو ښکاره دمکې ورکولې. یو ځل مشرق ذوالقرنین خپل نوم اسکندر دی یا نور نومونه او ذوالقرنین ورته ځکه وایي چې 200 کاله عمر یې قرن وایي 100 کاله ته او ذوالقرنین قرن وایي طرف ته. نو قرنین دو طرفونو ته جانب الشرق او جانب الغرب حتی اذا بلغ مغرب الشمس او حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما. دی خوا هم تللی د مشرق ته او دی خوا نو 2 قرنه د ځمکې 2 کنارې دې طرفونو ته رسېدلې دي تر دې چې هلته آبادي نه وه نوره ختم شو. داسې خلکو یو ځای ته ورسېد هلته ټول خلک بربنډ وو او دی خو دغه دی د دې ځای دی د دې علاقو دی نو د یونان او روم نو د هغې ژبه او د ده د فوجانو ژبه باندې هغه خلک نه پوهېدل. داسې خانه بدوش او د ځناورو په شان بربنډ خلک وو نه کورونه و نه جامې. دا قرآن شریف کې راځي. او چې بل طرف ته لاړم مغرب ته نو دا هغه طرفونو چې آبادي هم ختم شو. هلته د انور داسې و لکه دلدل تورې خټې اوس هم یوګوسلاویا کې او هغه ځای کې تورو خټو چیلونه شته تک تور او داسې خټې او دلدل چې سړی پکې نشي ګرځېدی ګویا کې د انور په خټو کې ډوبېږي. نور خو لرې دی خو داسې ښکاري هغه خټو کې هغو ځایونو ته ورسېد. بیا داسې بل سفر یې شروع یو ځای ته ورسېد څه کسان ورته راجمع شو. بادشاه نه خلک درخواست کوي زموږ دا کار دی یا به پیسې درکو او یا چې ته څه غواړې ستا خوښه ده. ورته ویې دلته یو قوم دی پهاړي قوم دی دا ترکستان شام او وسطي ایشیا د ترکو نه اخوا دا ټول هغه راځي او کله یو موسم کې راشي کله بل کې اړې ګړې شروع کړي. زمونږ هر دولت کې څاروي ته وتښتي پیسې ته وتښتي لوټ مار وکړي او ډېر زیات هم دي مقابلې نه شو کولی. یاجوج ماجوج ورته وایي او کاک او میکاک زیزي مازیزي او یاجوج د اج نه اج وایي د اور شغله دا اور چې فساد کوي داسې تیز د شغلې په شان او ماجوج د تموج نه تموج وایي د اوبو چپو ته او د چپو په شان به راروانې او اور سره هر څه ختمېږي هر څه به ختموي او تخریبکاري او فساد او رواني دا به ډېر زیات کړي. نو دې ته که څه بندوبست وي هغه سره انجینران به مو او یا مهندسین او قابل ماهرین ورسره وو. هغې سوچ وکړه د غرونو شاته یو 2 غرونو د هغې په منځ کې یو دیوال و ردم
یو مضبوط دیوال یې ورته والي داسې معلومیږي لاندې ورته ګټې خښې کړې او بره بیا د اوسپنې تانبې څادرونه کېښودل سره پورې ورسول هغه غرونو څوکې هوارې شو او دا ترکو ته ترک ځکه وایي چې کوم دا خلکو ورته درخواست کړو دا د ترکو خلک ترک منه متروک دا د هغه قوم یو حصه ده دا دې طرف ته پاتې شو او هغه دیوال چې والي شوی دی نو هغه خوا پاتې شو او بره یې پرې اوسپنه ویلې کړه بره یې پرې راتوی کړه د اوسپنې بالکل بند شو داسې مضبوط خو دنیا خو فاني ده او هر شی فاني دی نو دا دیوال هم ختمېدی شي دا خو ښکاره خبره ده یو ځل چې خدای پاک وغواړي دی به دیوال کې سوري وکړي او قیامت سره نږدې د دجال د قتل نه پس دا به راوځي او د دې نه پس یو بل نور علامات دي ناشنا نو دا دې دیوال و ذوالقرنین خلکو ورته یې که څه غواړي ده ورته یې زما سمانه خدای پاک هر څه راکړي دي خو تاسو داسې وکړئ کاریګر او مزدور او د لاس محنت به وکړئ او دا به دغه کړي الله ورته طاقت او پوهه هم ورکړې وه د دې وجې نه بعضې عالمان وایي پیغمبر خو اکثره عالمان وایي پیغمبر نه او لوی ولی الله دی هم وله خدای علم ورکړو او هم طریقت او اصحاب کهف سره ذکر هم دی اصحاب کهف غریبانان خلک وو مجبور و ظالم بادشاه مقابله کې کمزوري وو او دی داسې وو ظاهر کې خو بادشاه وو خو طبیعت یې د فقیرانو او د درویشانو او د دغه هغې ورته مونږ پیسې درکړو پیسې زما نه دي پکار قال ما مکني فی الارض خیر دغه دی چې ما له خدای پاک سره کړي طاقت او اقتدار او هر څه ډېر دي مت تاسو محنت وکړئ او کار به کوئ د لاس او پښو خدمت به کوئ نه د هغې دې بالکل تاریک الدنیا کنې بادشاه خو پیسې اخیستې شي او قوم باندې چې کار کوي نو دا خدمت داسې شو لکه د په شان د پیسو باندې نو خدمت یې ونه کړې ده او خدای پاک وله برکت هم ورکړو طاقت د دنیا دا واړه بادشاهان ټول د ده لاندې وو مخه یې ونه نه شوه والی کرامتونه او عزتونه یې ډېر دي داسې و لکه خضر علیه السلام د هغه ذکر هم مخکې دی هغه سره څه ناشنا طاقتونو خدای پاک ول علم ورکړو نو هغه شان طاقت هم پکې و او د اصحاب کهف په شان هغه غریبي او درویشي هغه هم پکې وه او بادشاهي وله خدای پاک هغه ورکړې وه گویا که مجمع البحرین دی هم طریقت او هم شریعت دیم کرامت دی دومره لوی مفسد قوم د ده مخې ته نشي راوتی او په دیوال کې بند دی دا به قیامت سره نږدې روزي او چې روزي یاجوج او ماجوج دا مسلمانان به ډېر زیات پریشاني نو عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به دعاګانې کوي او خدای پاک به د هغې په دعا باندې دې باندې د طاعون او د کینسر یو چینجې د دې په سټونو کې به روزي د ټولو په سټ کې یو څښا چینجې او په یو شپه کې به یکلخ ټول مړه شي سار به ټول مړه پراته خلک بعضې کسان چې راکوشي ما راته ویلو هغوی به چې وویني چې دا خو ټول مړه دي د یو بل نه پاسه او پراته دومره ډېر بس عیسی علیه السلام هغه دا خلک به خبر شي ټول خلک به راکوشي په ځمکه کې به دومره خراب بوی وي او دومره د انسان وینه خو ډېر او بدن لاش خو ډېر بوی کوي نو دا خراب او څښا بوی وي بیا به عیسی علیه السلام او د هغه ملګري دعاګانې وکړي دا به څوک پاکوي ټوله ځمکه دې ډکه ده د شمېر نه زیات دي د ټولو قومونو نه زیات دي دومره ډېر الله پاک به څه مارغان راولېږي دا مارغان مخکې نشته دنیا کې داسې مارغان به چې د هغې سټو د هغه سرو غټو اوښانو عمره به وي دومره غټې غټې غړانګې به وي لکه د بختي اوښ غټ عظیم الجثه دا مری به دومره او یو مړی به اوچتوي په خوله کې او په پنجو کې درې او به خدای چې څه وغواړي هغه ځای ته به یې رسوي بیا به هغه بوی به خو پاتې وینې زوی خدای پاک به یو څلوېښت ورځې باران وکړي او دا ځمکه به داسې شي لکه شیشه او دا هر څه به ختم شي او دا باغونه او دا پټي دا به د باران نه پس ناشنا فصل کوي او ناشنا د یو غوا پی د یو چیلې پی دومره ډېر ګیا به او دومره فراخي به راشي چې د یو چیلې پی دا به یو خاندان سکي ټوله رس چیلې څه اوس څه پی کوي نو معلومېږي په منونو پی کوي او د غوا پی خو ډېر زیات دي
او د اوښې پی خو قومونو دپاره بس دي او یو د انار پوستکي دومره وایي چې اووه کسانو باندې به چترۍ په شکل کې نو خدای پاک به میوې هم ډېرې کړي او پی او څاروي به ډېر زیات څاربه شي او فصل به ډېر زیات یو فراخي به دا خوشحالي به عیسی علیه السلام حج ته راشي عیسی علیه السلام به حجو کې کیدی شي حج افرادو کې یا حج قرانو کې یا تمتع خو حج به وکړي او بیا به عمره هم کوي او د حج نه پس مسلمانان به ورسره وي مدینې منورې ته به لاړ شي بس عمر به یې پوره شي هلته ځکه ځمکه کې انسان ښخېږي نو خدای د اسمان نه رالېږي ځکه نو ځمکه کې به وفات راځي او مدینه منوره کې به وفات شي او ډېرو نه معلومیږي پخوانو کتابونو نه علما وایي تابعین چې نبي علیه السلام سره خوا کې خپو کې به دې ښخ شي د هغې د وفات نه پس به څه بیا به زر علامات نور شروع کړي یو خوشبودار هوا به راشي او دا مسلمانان به ټول مړه شي او بیا به په ځمکه تک سره کافر پاتې شي څه نور علامات دي او بیا ویم دومره سره کافر او دومره بې حیا خلک به لکه د خرو په شان لکه خر او خره چې بربند او د سړک په غاړه باندې نر او ښځه یو ځای کېږي دقه شان دا خلک به بربند زناګانې د سړکونو په غاړو باندې کوي دا به ډېر خراب خلک او په دې باندې به قیامت راځي هغه شپېلې او هغه سخت حالت او زلزلې په دغه باندې الله یې د دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي